السلام علیکم د سکل سټوډ یوټیوب چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تاندیم هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوی یاست یوټیوب چینل ته لازمي لایک سبسکرایب او د بیل ایکن کېکاږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي ملګرو نن د دغه یم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل آی ډي سټایلیش کړو دا ویډیو به انشاءالله زه غواړم چې ډېره لنډه کمه او تاسو دا طریقه ترې زده کړئ نو که ویډیو اوږده سوه زړونو ته مه تنګوئ ویډیو ښه په ترتیب سره وګورئ او طریقه ترې زده کړئ ځینې ملګرو به درته وایي چې زه درته آی ډي سټایلیش کوم او بېلې بېلې اپلیکیشن راښکته کړه یوازې دوه اپلیکیشن ته اړتیا ده هغه هم په پلی سټور کې پیدا کېږي یو ویفي پروفایل مارکر بل پروفایل پیکچر فریم دا هغه اپلیکیشن دی چې باید ته که چیرې آی ډي سټایلیش کوې دا در سره موجود وي صحیح ده ملګرو دغه دوه اپلیکیشنې دا مخکې ما راښکته کړي دا به تاسو راښکته کړئ او کار ترې واخلئ صحیح ده ملګرو دا دوه اپلیکیشن یې راښکته کوو صحیح ده زه دغه آی ډي به درته وښایم دغه آی ډي غواړم چې سټایلیش یې کړم یو ملګري آی ډي ده غوښتل چې سټایلیش یې کړي دغه آی ډي غواړم چې سټایلیش یې کړم صحیح ده زه بیا ریفریش هم کوم دلته دا غواړو چې سټایلیش یې کړو صحیح ده ملګرو لومړی دغه تصویر بیکګراوند تصویر یا په فریم تصویر دغه پروفایل تصویر به هم بدلو نوم به هم ورسره چینجو ورڅنګ کې بیو به هم اچو دلته ورک پریس به هم واچو صحیح ده ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ او دا طریقه ترې زده کړئ نو راځو دلته لومړی یو تصویر جوړو صحیح ده ملګرو فریم ته پروفایل پیکچر فریم ته صحیح ده ملګرو یو سټایلیش تصویر جوړو دا به تاسو پلی سټور څخه راښکته کوئ ملګرو دا خبرې مې ځکه تیزې کومه په دې خاطر چې یو غټه نه سي دلته تاسو هر فریم غواړئ ورته اضافه کولی شئ زه به دغه فریم اضافه کړم صحیح ده ملګرو دا اوس لاک هم ده تاسو ته دا ښکاري چې دغه کوم فریم ده دا لایک ده صحیح ده دا زه کوم ډول خلاصوم هغه به یې کړم صحیح ده کلیک به یې کړم دلته لیکلي انلاک دې باندې به زه کلیک واخلم صحیح ده ملګرو دا انلاک سو زه غواړم یو پیکچر ورته اضافه کړم د یو تصویر ورته اضافه کوم صحیح ده کوم تصویر غواړئ هماغه ورته اضافه کولی شئ صحیح ده ملګرو همدا تصویر غواړم چې همدا تصویر ورته اضافه کړم صحیح ده دا تصویر په همدې شکل دا ورته کله اضافه کړ ملګرو دغه وهم کلیک کوم صحیح ده دا مې کړ مې صحیح دا مې هغه کړ سیب کړ اوس راځو دا تصویر یې لګوو صحیح ده ملګرو اضافه کوو دا تصویر ورسره اضافه کوو پروفایل باندې به ورته کلیک واخلم دا تصویر به هم ورسره هغه کو ډیټ کو صحیح ده ملګرو بیا به راسو اپډیټ فوټو په دې باندې ورته کلیک اخلم دا کوم تصویر ده دا ورته اضافه کوم بیا ورته اپډیټ تصویر باندې ورته کلیک اخلم ملګرو دا به اوس اپډیټ کیږي صحیح ده ملګرو اوس غواړو چې دغه کم د پروفایل تصویر ده دا بیکګراوند تصویر ورته تغیر کو نو رابسو دا بل اپلیکیشن ته دغه اپلیکیشن ده وایفي پروفایل مارکر صحیح ده ملګرو دلته هر څه موجود دي فیسبوک نیم جنریشن دا ټول پکې موجود شته کور فوټو پروفایل پیکچر یو کور فوټو به یې دان راواخلو ځکه موږ پروفایل پیکچر ولګو صحیح ده ملګرو دې باندې زه ورته کلیک واخلم دلته غواړي چې وایفي کور فوټو غواړئ فیسبوک کور فوټو غواړئ نوي سټایلیش غواړئ اسلامیک غواړئ کوم ډول غواړئ وایفي غواړم زه ځانګړی غواړم صحیح ملګرو لږ ورته انتظار باسو ټول راخلاصیږي کوم ډول غواړئ هغه درته تاسو دلته پیدا کولی شئ صحیح ده ملګرو زه یو سټایلیش ګورم نیو ته به راسو صحیح ده ملګرو نیو ته به راسو که نیو کې پیدا نه کړه سټایلیش ته به راسو دا اپلیکیشن به تاسو راښکته کوئ تر څو ستاسو آی ډي سټایلیش شي صحیح ده دا نیو دی غواړم چې سټایلیش ته لاړ شم سټایلیش ته به دغه بېلابېل هغه شته سټایلیش تصویران شته او موجود دی بېلابېل دی موجود صحیح هر یو تاسو لګولی شئ صحیح ده ملګرو زما د خوښې وړ دا ده
زه به داسې ډاونلوډ کړم. ډاونلوډ باندې ورته کلیک واخلم. الو باندې ورته کلیک واخلم. دا ډاونلوډ شو. تاسو ملګرو زه دلته ډېر ژر لګوم او زر یې کوم. صحیح ده. تاسو ښه په کراره دغه کور پټو ورته برابر کړئ. صحیح ده. اسلامیک ته لاړ شم. خالي به زه تاسو دا وښایم. تاسو کولی شئ چې دا ولټوئ، ښه تصویر پکې پیدا کړئ او بیا یې کور پټو باندې سیټ کړئ. هماغه یو تصویر ده، خو نور که تصویران تاسو لګوئ پیدا کولی شئ. صحیح ده ملګرو. فرضاً دغه تصویر صحیح ده، دغه تصویر هم صحیح ده. دغه تصویر به هم زه ډاونلوډ کړم. دا یې بیا نه وهیم ملګرو. صحیح ده. ډایرکټ ګیلري ته سیف کېږي. دا به هم ښکته کړم، دا به هم ډاونلوډ کړم. ملګرو ګورئ امبیانې نه وي. ښه یو یادونه کوم ځینې ملګرو ته بیا هغه فکر وي چې دا به امبیانې وهي. نه، دا امبیانې نه وهي. بیا راځم فیسبوک ته، کور فوټو ورته بدلوم. صحیح ده. کور فوټو ورته باندې کلیک اخلم. اپډیټ فوټو باندې ورته کلیک اخلم. دلته که دا ورته بدلوي، د خالي ملګرو زه به یو تصویر ورته ولګوم. هر یو تصویر مشکل به نه وي انشاءالله. دا به ښه تصویر وي. بس اپډیټ باندې ورته کلیک واخلم ملګرو. دا به لږ اپډیټ سي. صحیح. تصویر به سیټ سي. انتظار ورته باسو تر څو آی ډي سیټ سي. صحیح ده ملګرو. اوس راځو ورک پیسو ته. دغسې سټایلش ورکوو. صحیح ده ملګرو. دلته به راسئ تاسو ملګرو ایډیټ پروفایل. صحیح ده ملګرو. ایډیټ پروفایل باندې ورته کلیک واخلئ. دلته به تاسو راسئ ملګرو ورک سپیس. ورک سپیس باندې به ورته کلیک واخلئ. دې باندې بیا ورته کلیک واخلئ. ورک سپیس دغه لومړنی ملګرو ورک سپیس باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته سرچ درته راوړي. دلته به سرچ کې ولیکئ ویفي اکاونټ. صحیح. زه به خالي ویفي ورکم، زر یې کوم. سی سی به ورکم، بس نور به سرچ کړم. په دې خاطر زر راوړي. کوم ډول سټایلش غواړئ پیدا کولی شئ. دا بهتر ده. دې باندې به کلیک واخلم. سیف باندې به ورته کلیک واخلم. سیف باندې به ورته کلیک واخلم. بیا به یې کټ کړم. صحیح. تر څو شیر نشي. په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه ورک سپیس اضافه کړئ. د به څو ورک سپیس اضافه کړم او ویډیو به سکیپ کړم. ملګرو تاسو کولی شئ چې په بېلابېلو نومونو باندې ورک سپیس اضافه کړئ، لکه ویفي فیسبوک اکاونټ، ویفي افغانستان، ویفي افغان، ویفي ورک سپیس. یعنې بېلابېلو نومونو باندې تاسو کولی شئ چې ورک سپیس اضافه کړئ، سټایلش ورک سپیس اضافه کړئ او خپل آی ډي ته ښکلا ورکوئ. نو ما دلته څو ورک سپیس اضافه کړئ. ویډیو مې سکیپ کړه او تاسو کولی شئ چې ښې ورک سپیس اضافه کړئ. آی ډي مو لا سټایلش شي، لا ښایسته شي، لا مزېداره شي. نو ما ژر وکړه په دې خاطر چې ویډیو غټه نه شي. تاسو ښه ورک سپیس اضافه کړئ، لکه ویفي کینګ اکاونټ، ویفي پاچا، ویفي افغانستان، ویفي یعنې بېلابېل تاسو کولی شئ چې ورک سپیس اضافه کړئ بېلابېلو نومونو باندې. ما یوازې د ګوتو په شمار ورک سپیس اضافه کړې. نو تاسو کولی شئ چې لا خوندورې ورک سپیس اضافه کړئ. تاسو ورته پام ده ډېر سټایلش کې راغله. دونه ورک سپیس یې ما ولګولې. بله خبر دا ده چې دلته بیو اضافه کوو. صحیح ده ملګرو. هغه ته ځو، اپلیکیشن ته ځو، تر څو موږ یو ښایسته بیو راواخلو. صحیح ده ملګرو. بیو ورته راخلو. دې څخه د بیک وځمه، بیو ته ځو. صحیح ده. تر څو آی ډي نور هم سټایلش سي. صحیح ده. دلته لیکلي ملګرو چې فیسبوک سټایلش بیو. صحیح. دغه ورته اضافه کوو. کله مو کلیک واخیست دلته هم هغه ده ویفي بیو سټایل. صحیح ده. همدغه باندې ورته کلیک اخلو. دلته بېلابېلې بیوګانې شتون لري. تاسو هر یو خوښه وي تاسو یې لګولی شئ، استعمالولی شئ. صحیح ده. نو دلته ډېرې موجودې دي. زه به یوه کلیک واخلم. کینګ لیکلی یم، دغه به زه کاپي کړم. صحیح ده. کاپي مې کړل، د بیو ته ځم. هماغه فیسبوک ته ځم، بیو ته پروفایل باندې کلیک ورته اخلم.
کله مې پروفایل باندې ورته کلیک واخیست بیا مې دلته باندې ډیټ پروفایل باندې ورته کلیک اخلم دلته بیوز اضافه کوم صحیح ده دغه باندې اډ باندې ورته زه کلیک اخلم کله مې ورته کلیک واخیست هغه بیو مې هغه کړی کافي کړی دلته پیسټ کوم دلته لیکم خپل پروفایل نوم لیکم یا کینګ صحیح ده سیو کوم بیو به هم اضافه شي ریفرش کوم میگوزم بیا ریفرش کوم ملګرو بیو هم اضافه شوله صحیح ده ملګرو دغه طریقه باندې کولی شو چې مونږ خپل آی ډي سټایلش کړو نور بیوګانې موجودې دي بېلابېلې بیوګانې موجودې دي تاسو آی ډي سټایلش کولی شئ په دې طریقه باندې که نور دلته ورک سپیس اضافه کومه نو ویډیو بیا ډېر زیاته غټېږي صحیح ده ملګرو او تاسو تصویر دلته د خپلې خوښې تصویر ولګوئ کوم خپل تصویر هغه لګولی شئ شاته کور فوټو کې هم سټایلش تصویر ولګوئ تر څو ستاسو آی ډي سټایلش شي صحیح ده ځکه تاسو آی ډي سټایلش کوئ نو دغه دوه اپلیکیشن ډېر ضرور دي صحیح ده ملګرو دغه دوه اپلیکیشن بیا مې یادونه کوم دوه اپلیکیشن راښکته کړئ ځکه تاسو غواړئ چې خپل آی ډي سټایلش جوړه کړئ دغه به هم راښکته کړئ پروفایل پکچر پریم او ورسره څنګ کې وایفي پروفایل مارکر دغه دوه اپلیکیشن راښکته کړئ نه وای فین ته ضرورت شته دغه دوه اپلیکیشن ته ضرورت ده تر څو ستاسو آی ډي سټایلش شي دې نه هم نور هم ښه سټایلش کېږي ولې ویډیو ډېره زیاته غټېږي ما مخکې مې یادونه کړې چې خبرې مې ډېر ژر کوم او د ویډیو سپیډ هم زیاتوم په دې خاطر چې ویډیو ډېره زیاته غټه نه شي ملګرو یو یادونه کومه چې چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ انشاءالله یو بله ویډیو به هم په همدې جوړیږي تر څو موږ لای سټایلش کو لای خوندوره کو هغې کې به نیک نیم هم کارېږي ملګرو موږ نیک نیم استعمال نه که ملګرو چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې کړئ تر څو هغه ویډیو هم ترلاسه کړئ او کیچ کړئ او دا هنر تر زده کړئ چې څنګه کولی شو چې خپل آی ډي ته نیک نیم تغییر کړو سټایلش کو نو چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ ځکه په دې چینل کې هره ورځ ټکنالوژي اړوند ویډیوګانې اپلوډ کیږي تر بیا بلې ویډیو په هکله یې دا لرس فرم هر چې ته سبا ته سوکاله پرمختللی اوسې الله مو مل شه